کندوز راډیو اورېدونکو په سلامونو نیک هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول به راته رک او خوشحاله سوکاله بریالي اوسئ ستړي مه شئ هرکلی درته وایم دمګړي څومره اورېدونکي دي زما غږ اوري له کندوز FM څخه ټولو ته ځانګړي سلامونه احترامات او هرکلی ورته یم هر چیرې چې وئ خوشحاله وئ سوکاله وئ او بریالي وئ دوستانو یو ځل بیا زه ستاسو په درانه حضور کې یم یو بل ګردي میز ستاسو په چوپړ کې یم نو دا ګردی میز مو هم ځانګړی کړی دی البته د روتین واکسینونو په اړه دا چې روتین واکسین ګټې څه دي او دغه واکسین د کومو اشخاصو دپاره دی همداسې د کورونا واکسین باندې به نن تاسو ته موږ په دغه ګردي میز کې د ډاکټر ځان سره هغه میلمانه چې موږ را دعوت کړي دي تاسو به معلومات درکوي او همداراز د سرخکان واکسین شو همداسې د حساسیت شو یا هم د لیوني سپي واکسینونه دي مختلف د ماشومانو واکسینونه د پولیو واکسینونه دي په دې مختلفو واکسینونو به نن موږ تاسو ته پروګرام وړاندې کوو نو هیله مند یم چې تاسو د پروګرام تر پای پورې شی وګورئ له موږ سره ملتیا وکړئ دا چې په افغانستان کې البته ځینې ناروغۍ دي چې هغه تداوي نه لري هغوی دپاره واکسین دی چې باید واکسین واخلي ټول هغه اشخاص یو ځل همداسې به زموږ راډیو اوري کندوز FM اوري په هر ځای کې چې اوري کندوز کې اوري بغلان کې اوري تخار کې اوري په علي آباد خان آباد دشتیارچي امام صاحب قلعهزال او خوشه سیمو کې چې څومره اورېدونکي دي ټولو ته دغه خبره موږ کوو چې تاسو کوشش وکړئ چې د روتین واکسین خپل ځان دپاره خپلو ماشومان دپاره یا هغه اشخاص چې عمرونه د 18 کالو نه پورته دي د کورونا واکسین تطبیق کړي په ځان باندې چې تر څو د هغه معافیت د بدن د دوی لوړ اوسیږي په بحث په ګردي میز کې را سره دوه درانه میلمانه هر یو ډاکټر صاحب رفیع الله حیدري د کندوز د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې متخصص او مدني فعال البته را سره دی اسمت ساروان نو دواړو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ پروګرام ته پخیر راغلی ډېره زیاته مننه کور دې ودان احساس مننه ډېره زیاته مننه له تاسو نه پیل به ډاکټر صاحب له تاسو نه وکړو که په لومړي کې د راته وایي چې دغه د روتین واکسین په اړه که معلومات ورکړي زموږ اورېدونکو ته چې دغه روتین واکسین څه دی او کوم ډولونه لري واکسین باره کې عموما اول که موږ تاسو ته لاندې معلومات ورکړو واکسینونه چې دي دا یا مړه شوي وایروسونه یا میکروبونه دي یا هم ضعیف ژوندي ضعیف شوي دي چې هغوی نشي کولی په خپله دوی د مرض سبب شي اما د وجود دفاعي سیستم دې ته هڅوي تر څو د هغوی په مقابل کې انټي باډي جوړ کړي او د که چېرته بل ځل لپاره همدا میکروب وجود ته داخلیږي نو وجود مخکې له مخکې د هغې د دفاع لپاره آماده وي او هغه انټي باډي په وجود کې تیار تشکیل شوي وي کله چې میکروب داخلیږي نو مخکې له دې نه چې هغوی مرض په وجود کې تولید کړي له منځه یې وړي نو مختلف انواع د واکسینو موجود دي چې موږ مخکې هم وویل چې یو هغه دي چې ژوندي ضعیف کړل شوي دي وایروسونه او انتانات دي یا هغه دي چې هغوی پروتینونه دي وژل شوي دي اما پروتینونه دي چې د هغوی په طبي اصطلاح کې ووایو چې د پاتوجنسټي یا د مرض تولید خاصیت له منځه وړل شوی دی اما انټيجنسټي یا په وجود مقابل د هغې کې د انټي باډي د جوړولو خاصیت د هغوی حفظ شوی ده چې د زرقولو یا مثلا د تطبیق نه وروسته د وجود د هغې مقابل کې انټي باډي جوړوي او د هغه انتاناتو مقابل کې وجود ساتي محافظت یې کوي د ماشوم د مانو د دورې تقریبا 9 دورې واکسینونه دي چې کوم کارتونه چې دوی ته والدین د ماشومان ته ورکول کېږي په منظم ډول د تولد نه وروسته تر 9 دورو پورې ورکول کېږي چې عموما تر 18 میاشتنۍ پورې دي او په هغو کې هغه ښودل شوي دي چې کومو میاشتو کې باید دوی هغې ته مراجعه وکړي او خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او دا یو ډېر ضروري واکسین دی چې دوی ماشومان د خطرناکو ناروغیو حتی داسې مرضۍ چې هغوی علاج نه لري د هغوی مقابل کې ساتي چې دا داسې یو واکسین دی چې موږ د وزارت صحت عامې لخوا یا نړیوال صحي سازمان لخوا په وړیا ډول د خلکو خدمت ته وړاندې شوي دي یعنې دوی هېڅ کوم اقتصادي او مالي مصرف نه ورباندې راځي اما دوی ماشومان د خطرناکو ناروغیو او یا داسې ناروغیو چې هغه دوی د ماشومان د دایمي فلج او معیوبیت سبب کېږي د هغوی نه محافظت کوي کور مدن ډېره زیاته مننه نو ساروان صاحب که راته وایي چې آیا تاسو د واکسینونو او د هغو ډولونو په اړه اورېدلي دي لومړی خو سلامونه احساس صاحب تاسو ته او ستاسې د راډیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته سلامونه پیش کوم ډېره زیاته مننه شکریه ادا کوم چې تاسې د یو داسې پروګرام قربانه هستئ چې د دې ګټه
ټول عام ولس ته رسیږي. بالکل ډېر عزت نو ستاسو شکریا ادا کوم. ستاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې واکسینونه عموما د واکسین د نوم په اورېدلو سره موږ ته یو داسې یو پدیده را په یادېږي چې مطلب په پخوا زمانه کې د دغه د نوم د اورېدلو سره په لرو پرتو سیمو کې د هغې نه یو ډول ویره موجود وه. بالکل. نو لکه په هغې کې عامه پوهاوی نه شتون و. لکه هلته د عامه پوهاوي نه شتون و، هغوی په دې نه پوهېدل چې مطلب واکسین څه دی او کومې ګټې لري او د څه دپاره استعمال دی. نو واکسینونو ته که راشو، مخکې ډاکټر صاحب محترم په دې باندې خبرې وکړلې چې مطلب واکسینونه چې کوم دي هغه د یو مرض دپاره د هغه د وقایې دپاره استعمالیږي. لکه مطلب یو مرض دپاره چې کله موږ واکسین کوو، مخکې د دې نه چې واکسین دته وکړو د حفظ د ساتلو دپاره موږ واکسین کوو. نو واکسینونه چې دي دا ژوندي مړه شي، لکه د دغه ډاکټر صاحب خبرو کې مو ویلې چې د دغه پتوجنسیټي له منځه وړل شوي وي، اما دوی د مرض د تولید قابلیت نه لري، خو ولې په بدن کې د انټي باډي د جوړېدلو سبب ګرځي، لکه په بدن کې د یو عسکر حیثیت دوی لوبوي. پوه شوې؟ کله چې دوی مرض بدن ته داخلیږي، وجود ته یو میکروب داخلیږي، د هغې په مقابل کې دوی راجګیږي او دفاع کوي. دغه دفاع او په ضمن کې د واکسین دغه کوم نوم چې موږ اورو د هغه په تعریف کې داسې ویلی شو که نه چې دا ژوندي ضعیف کړل شوي میکروبونه یا مړه شوي کوم میکروبونه چې دي د هغوی هغه پروتینونه چې بدن ته داخلیږي، چې هغه که اورلی وي د خولې د لارې وي یا د پیشکاري د زرګ په واسطه باندې وي، نو هغې په واسطه باندې په وجود کې یو دفاعي سیستم رامنځته کېږي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دغه مرضونو د وقایې او د مخنیوي لپاره واکسین استعمالیږي. سروان صاحب، که د دغه واکسینونو څو ډولونه راته واخلئ چې کوم واکسینونه مثال مهم دي چې موږ او تاسې خپل ځانو دپاره وکړو، خپلو کورنۍ دپاره؟ ډېره زیاته اهمه او ښه پوښتنه دې وکړله. واکسینونه خو عموما د دې ډېر زیات ډولونه دي، ډېر زیات ټایپس دي چې په دې باندې موږ وپوهېږو. په نړیواله یوه ټولنه ده چې هغې ته EPI پروګرام وایي یا ایکسپینډډ پروګرام ان ایمونایزیشن دی، چې په 1904 عیسوي کال کې هغوی د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د دې هدف لپاره دا ایجاد کړل شو چې د ماشومانو واکسین کول د وژونکو ناروغیو په مقابل کې په ټوله نړۍ او په خاص ډول په پرمختللو هیوادونو کې پراخوالی پیدا کړي. بیا دغه EPI پروګرام د دې ستراتیژي په دغه ډول وله چې هغوی په دې کې 2 ډوله پروګرامونه عملي کول. یو د هغې د جملې نه روټین EPI پروګرام دی چې هغه دوی عملي کوو. دویم د واکسین د پراخ کمپینونو په لار اچول ول. اوله ستا د پوښتنې په جواب کې باید زه وایم چې د EPI کې شاملې چې کومې ناروغۍ دي او د هغوی دپاره چې کوم واکسینونه کېږي، د هغې د جملې نه یو TB یا توبرکلوسیس چې دی، نری رنځ ورته هم ویلی شو مونږ، د ده واکسین کول دي. دویم قدم کې چې دی هیپاټایټس B یا تور زیړی چې په عامه اصطلاح کې ورته ویل کېږي، د ده واکسین شوه. په دریمه کټګورۍ کې موږ کویلی شو اورل فولیو واکسین چې دې ته OPV هم ویل کېږي، ګوزاڼ یا پلچ ورته وایو په ټولنو کې موږ ورته وایو. بل هغه 5 پنټا هغه ناروغیانې چې مطلب مثلا هغې ته 5 ګونې دي چې په یو کلاس کې شاملیږي. هغې کې یو د هغې د جملې نه پرچوسیس چې موږ ورته وایو، پرچوسیس یا دوی چې ورته توره ټوخلې وایي، توره ټوخلې چې ورته وایي، د دغه واکسین د تیتانوس شول او د دې سره خوا کې انفلوینزا یا والګي ناروغۍ چې ورته وایي، زکام، نزله چې پکې وي، او د دې سره خوا کې د سینه بغل دپاره شو په ماشومانو کې، میزل شری چې ورته وایي، سرخکان چې په اصطلاح کې سرخکان ورته ویل کېږي، د ده دپاره واکسین دي چې دا هم دي. او په دې کې د تیتانوس ټوکسید چې کوم دي، د تیتانوس اکسید واکسینونه چې کوم دي دا هم شامل کېدلی شي په EPI پروګرام کې. نو دغه ډولونه د واکسین دي چې باید مطلب دغه کومې ناروغیانې یا سروان صاحب، آیا دغه واکسینونه چې تاسو یادونه وکړله، تاسو خپلو کورنۍ ته تطبیق کړي دغه واکسینونه؟ بلې هو، زه من حیث د یو مدني فعال یا د په دغه ډګر طبي ډګر کې چې اوس هم لګیا یو کار هم کوو، نو زه چې په خپله کورنۍ عملي نه کړم، نو بیا خو
دا داسې نه ده چې مطلب موږ د نورو دپاره عامه پوهاوي دپاره زو په مطلب په لویو غونډو کې ګډون کوو هلته خلکو ته پوهاوی ورکوو موږ په راډیو ته بیا دغه کیږو هلته د مایک د لارې خلکو ته دغه خدمت کوو که نه مطلب چې دوی عملي لکه دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړي نو په خپله کورنۍ کې او دا موږ حتما کړي دي ټولو ماشومانو ته شکر دی په هغه ساحه کې اوس فلحال داسې کومه پېښه هم نشته تاسو بیرته راګرځو کورمدان ډاکټر صاحب کراته وایي چې په نننۍ ټولنه کې تر کومه حده د دې واکسینونو د تطبیق لپاره مناسب چاپېریال شته ده آیا د عامې روغتیا ریاست د دې وړتیا لري چې د واکسین چې دا واکسین د کندوز له مرکز څخه لرې پرتو سیمو ته هم ورسوي بلې لکه څنګه چې الحمدلله فعلا په افغانستان کې سراسري امن او صلح تامین شوی ده فعلا د جنګ او د بدبختۍ ټغر د افغانستان نه ټول شوی او الله دې وکړي چې د همیش لپاره ټول شي د صحتامي وزارت هم دې ته زیاته توجه کړې ده همدارنګه نړیوال صحي سازمان او کوم مؤسسات چې په صحي برخه کې کار کوي هغوی دلته زیاته توجه ده فعلا لپاره او فعلا په ټولو لرو پرتو سیمو کې دا کمپاینونه د واکسینونو هغلته ځي کارکوونکي دوی خلکو ته واکسینونه په وړیا ډول تطبیقوي خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بعضې منفي ذهنیتونه موجود دي چې هغه هم موږ د وطن د دښمنانو لخوا ایجاد شوي دي چې خلک داسې بعضې فکر کوي چې ولا د واکسین دوی ماشومان ته کوم ضرر ورسوي یا به دا دي چې شرعي نګانه کوم مشکل ولري مخکې دې باره کې علماو تاسې شاید میلمانه کړي وي بحث کړی وي شرعي نګانه هغوی خپل نظر ورکړی وي طبي نګانه موږ دا نظر ورته ورکوو چې هغوی هېڅ کومه ستونزه او مشکل نه لري او دا د دوی د ماشومانو لپاره ډېر ضروري دي او بلې د عامې روغتیا وزارت فعلا په ټول افغانستان کې په ټولو لرو پرتو سیمو کې د دوی ټیمونه ځي او هغلته واکسینونه کوي او دا اسانتیا یې من سره وړې ده کورمدان ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې د دغه واکسینو تطبیقول څومره اغېزمن ګڼئ د یو ټولنې دپاره دا واکسینونه چې جوړ شوي دي اکثرا د هغه امراضو دپاره زیاتره که موږ وګورو بعضې داسې مرضونه شته چې د هغوی هېڅ علاج نه لري تداوي نه لري اما دا واکسین د هغوی لپاره ډېر مؤثر دی چې موږ کولی شو په هغې تطبیق سره خپل ماشومان د مرګونو ناروغۍ یا داسې ناروغۍ نه چې هغه زموږ د ماشومانو آینده او ژوند ګواښي هغوی ته معیوبیتونه پیدا کوي دا د هغوی لپاره ډېر مؤثر دي او د هغې په تطبیق سره زموږ ماشوم د هغې مریضۍ مقابل کې محفوظ کېږي او هغه مریضۍ باندې بیا نه ګرفتاره کېږي د دې تطبیق ډېر ورته لازم دی بالخصوص مثلا موږ مخکې مې یادوري وکړه لکه پولیو وایرس ده پولیو داسې وایرس ده چې هغه چېرته یو ځل یو څوک ورباندې ګرفتاره شي او هغه معیوب شي هغه د ټول عمر لپاره علاج نه لري اما کولی شو د هغې د واکسینو په تطبیق سره په 2 څاڅکو تطبیق سره موږ خپل ماشوم د دغې یو مهلې کې د دغې خطرناک ناروغۍ څخه وژغورو همدارنګه د توبرکلوز واکسین دی د سرخکانو واکسین دی د تیتانوس واکسین دی او مثلا د مونږ کله چراک چې پارسي کې ورته وایي ډډغمبوري د دې واکسینونه دي دا اکثره وایرسي امراض چې دي هغوی دوا او تداوي نه لري اما د واکسین په واسطه کولی شو موږ د ماشومان د خپل ماشومان د دې خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو او دا د هغوی لپاره ډېر مؤثر او مفید دي کورمدان ډاکټر صاحب د کورونا په اړه کراته چې آیا د کورونا ناروغي اوس هم په افغانستان کې شته ده وجود لري خصوصا په کندوز ولایت کې بلې چون موږ د کندوز حفظوي شفاخانه کې زه خپل هلته کارمند یم موږ ګورو زیات مریضان راځي اوس هم دا مریضي شته ده او دا مریضي په جامعه کې همدا حالت خپراوي کې شته ده نو موږ ټولو وطنوال ته دا پیغام رسوو دا ورته وایي چې دوی خپل هغه کسان چې عمر یې د 18 کالو نه زیات دی هغوی د کرونا مقابل کې خپل واکسینونه واخلي نو الحمدلله نسبتا چون د واکسین اوس عام خلک زیاتره دغه واکسینونه اخلي یو تعداد کېدای شي لږ پرتو سیمه کې اوس هم منفي ذهنیت ولري اما لکه څنګه اول وخت کې تاسو کې یاد وي د دې موج ډېر په تیزۍ سره خپرېدل بالکل د هغې یو څه نسبتا جلوګیري شوې ده او د دې د خپراوی نسبتا کم شوی ده چې دغه هم د دغه واکسینو تطبیق برکت ده او دا فعلا په افغانستان کې شته آیا د کورونا واکسین په اړه کراته وایي چې امیدواره ښځو دپاره خو کوم ضرر نه رسوي نه د امیدواره ښځو لپاره یا مثلا د محسنه کسانو لپاره د ټول لپاره کوم مشکل نه لري هر څوک کولی شي دا واخلي او د هغوی د ماشوم لپاره هېڅ ضرر او مشکل نه رسوي ډېره زیاته مننه کورمدان سروان صاحب کراته وایي چې د ټولنې د یو مدني فعال په توګه باندې د دې ملي پروسې د اغېزمن تطبیق لپاره تاسو په دې وروستیو کلونو کې د دې پروسې د عملي کېدو لپاره کوم رضاکارانه کارونه ترسره کړي دي ډیره زیاته مننه هو بلې د دې پروژې د تطبیق لپاره او د دې د مخته بیولو لپاره موږ په زیاتو سیمو کې ملي کمپاینونه کړي دي په هغې کې په لرو پرتو سیمو کې مې هلته عامه پوهاوی رسولی دی خلکو ته ذهنیت ورکړی دی په دې باره کې
او لکه په لرو پرتو سیمو کې منفي ذهنیت و هغوی نه پوهېدل د واکسین په باره کې د هغوی یو ډول منفي ذهنیتونه وو چې مطلب هغوی ته به دا ویل کېدل پخوا نه دغه یو کلمه به کارېده چې مطلب دغه واکسین چې دی د یو مردار یا د یو بل شي حرام شي نه جوړېږي که نه نو اوس که موږ ووایو چې واکسین حرام نه دی الله پاک وایي چې مطلب د ځان ساتنه فرض ده صحیح شو نو موږ که ځان ساتو په دې معنا نه ده چې مطلب موږ ځان ساتو د یو خطر په مقابل کې ځان ساتو د یو بل څه په مقابل کې د یو مرض په مقابل کې که موږ د خپل ځان دفاع کوو ځان ساتو دا په موږ فرض ده دا موږ ته چې الله کوم وجود راکړی دی دا د موږ ته د هغه امانت دی صحیح شو موږ باید د دې نه ښه ساتنه وکړو په ښه ځای کې استعمال کړو او الله پاک د دې پوښتنه هم کوي موږ نه د دې په ورځ د محشر پوښتنه شته د عمر د ځوانۍ د دې هر څه پوښتنه موږ نه کیږي نو په دې کې موږ باید خپلې روغتیا ته خاص پاملرنه وکړو او د دې د ساتنې لپاره باید موږ واکسین واخلو موږ رضانه کارونه ډېر کړي دي ډېر زیاته په دې وروستیو کې او انشاءالله نتیجه یې ګورو بیرته چې مطلب په څومره اندازه باندې د پولیو کچه راټیټه شوې ده د دې وایروس کچه راټیټه شوې ده همدارنګه د نورو واکسینونو چې کوم دي یا کومې نورې ناروغیانې دي د هغوی کچه هم اوس ټیټه شوې ده په کندوز ولایت کې او همدارنګه چې اوس چې کوم دغه وایروس یا میکروب چې اوس په زیاته لکه مخکې کلونو کې خو ډېر زیات پرمختګ و اوس بیا دومره نشته دی صحیح ده هغه وجه او برکت د همدغې واکسینونو دی یو ویره خلکو سره د واکسین په کولو کې دا وي چې هغوی کله واکسین وکړي مطلب د کرونا وایرس که موږ یاد کړو هغوی چې کله واکسین وکړي هغوی به بیا دا ویل چې مطلب د دې نه خو نه کول ښه لکه یوه تبه راوړي تبه هم په دې معنا وي چې کله واکسین دغه وجود ته داخل شي د ده په مقابل کې چې کومه انټي باډیز جوړېږي دغه په خپله دلته یو مقابله په وجود کې شروع کېږي دې سره د بدن د تودوخې درجه لوړېږي همدغه تبه ده چې دوی ویرولي دي نو زه د دې مایک له طریقه دوی ته وایم چې دغه هیڅ کوم مشکل نه دی کله چې تاسو واکسین وکړئ لومړۍ ورځ دویمه ورځ به ستاسې لږ شانتې تبه وي خو د هغې نه وروسته بیا تبه نشته تاسو دایمي د دغه میکروب په مقابل کې خوندي پاتې شوئ ساروان صاحب ستاسو په ان څومره ذهنیت د خلکو دپاره ورکول شوی دی چې اوس دوی یعنې په ډاډه زړه باندې دغه واکسینونه چې مثال باید وي ترسره شي او که نه وي شوی مثال په رسنیو کې تاسو وینئ چې مثال په جوماتونو کې یا په مختلفو کلینیکونو کې دوی ته عامه پوهاوی ورکول کېږي د یو ډاکټر د خوا نه د رسنیو مثال د خبریالانو د خوا نه مطلب داسې ښایسته پیغامونه دوی دپاره وړاندې کړي آیا داسې اشخاص نور هم شته په ټولنه کې چې اوس هم داسې یو ذهنیت لري چې مثال گویا دغه واکسینونه ټول حرام دي نو تر کومه زه چې موږ معلومات لرو اوس خو الحمدلله اوس خو لکه یو سرتاسري امنیت شو پخوا به په هغه سیمو کې واکسین نه رسېدل چې هغلته به مطلب جنګ به و امنیت به نه ول هلته به مخالف دوه مخالف دغه و چې هغوی د وجې نه به هلته د رضاکاران نه شو تللی هغوی ته به خطره موجوده وه نو اوس الحمدلله په ټول هېواد کې یو حکومت دی د یو حکومت تر لاندې ټول عوام ژوند کوي نو اوس هرې سیمې ته په ډاډه زړه رضاکاران تللی شي هلته واکسین تطبیق کولی شي مطلب په سلو کې 80% 90% هلته رضاکاران رسېدلي دي یوازینی هغه ځایونه به پاتې وي چې هغه ډېر لرې وي رسیدګي یا ورته نشي کېدلی په لرې پرتو سیمو کې به وي هلته پلان دی چې آینده کې هلته ورسېږو کارونه هلته وکړو او مطلب په جوماتونو کې ویناوې کېږي همدارنګه په رسنیو کې اعلانونه د دې په سوشل میډیا کې د دې لپاره کمپینونه کېږي نو هغه ذهنیت تر ډېره حده کم شوی دی نو ما خو تاسو ته مخکې په خبرو کې ویلې چې هغه سیمو ته به ذهنیت هم نه رسېده عامه پوهاوی او هلته به واکسین هم نه رسېدل په کوم ځای کې به چې هلته ناامني وله نو اوس خو ټول هېواد کې سرتاسري امنیت هر ځای ته کولی شي په ازاده فضا کې رضاکاران ډېره زیاته مننه کور د ودان سروان صاحب له معلوماتو نه دي دا یو حقیقت دی دوستانو چې البته دغه کوم چې مختلف واکسینونه دي مثال د صحت عامې د خوا نه یا د یونیسف دفتر د خوا نه مثال د صحي سازمانونه چې کوم چې په افغانستان کې فعالیت لري خصوصا په کندوز ولایت کې دوی هڅه کوشش همدا کوي چې تر څو دغه کمې ناروغۍ چې زموږ په ټولنه کې دي چې دغه مخکې ډاکټر صاحب همداسې سروان صاحب پرې معلومات وکړل یعنې مختلف واکسینونه دي چې دا باید موږ تاسو کله چې ماشوم پیدا کېږي د دغه پیدایښت نه تر څو چې مثال دوی هغه بوډاتوب ته
ورسیږي مختلف واکسینونه دي په مختلف مثال عمرونو کې دي د تطبیقیږي بیا خصوصا د پولیو ناروغي چې مثال تر 15 کلنه پورې د لپاره ډیر زیات مهم دی دا باید واخلي همداسې د سرخکان شو یا نور لکه د حساسیت نه نور واکسینونه چې مثال ډیر زیات مهم دي موږ تاسو کوشش وکړو چې هغه خپل ماشومان هغه صحي ځای ته راوړي هغه کلینیک ته هغه کومه سیمه چې مثال تاسو کورو ته کلینیکونه نږدې دي تاسو راولئ تر څو واکسین واخلي ځکه دا ډیر زیات مهم دی په دغه کې یونیسف دفتر هڅه کوشش کوي چې تر څو په افغانستان کې لکه نورو هیوادو کې هم داسې ناروغي ډېرې زیاتې وي خو اوس کرا شو د پولیو ناروغۍ د یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دی خو دلته کوشش هم دا ده چې دوی هم په افغانستان کې هم دغه ناروغي باید له منځه یوسي چې تر څو موږ یو پاک افغانستان ولرو ډېره زیاته مننه اورېدونکو زه یوه لنډه دمه اخلو دمې نه وروسته له موږ سره پاتې شئ پروګرام دوام لري توبرکلوز، پولیو، تتانوس و کرونا این واکسن چی است؟ بچه سوال بسیار مهم واکسین مثل پولیس‌های مخفی در بدن انسان هستند هر وقتی کدام مرض در وجود انسان داخل شود اینمی واکسین اونا را از بین میبرند برای کلان واکسین کرونا ضروری است؟ ولی بچه کرونا تا بالی از بین نرفته دوز اساسی دوز تقویتی واکسین کرونا بالاتر از سن 18 چی مرد باشد چیتن ضرور است بچه آفرین نوشه تا نکنه والدین گرامی واکسین حق اساسی هر طفل است. سرخکان، توبرکلوز، سیاه‌سرفه، تتانوس، زردی سیاه، سینه و بغل و پولیو تمامش امراض ساری و کشنده هستند که میتونن اطفال را مصاب سازند و تمام اطفال زیر 1 سال در 5 مرحله باید به درستی واکسین شوند. که غواړئ چې خوښي مو 2 برابره شي نو کندوز رادیو مه هېروئ 9.6 FM ستاسو خپله رادیو سلامونه نیک هیلې ستړي مشي هرکلی ښه راغلاست تاسو ټولو ته د سیر و سفر خپرونه ده چې همدا شیبه پیل شوې تاسو زما غږ د 9.6 څپو کندوز رادیو څخه په ټول کندوز بغلان او تخار او سیمو ولسوالیو کې چې اورئ ټولو ته هرکلی ښه راغلاست وایم مکان تاریخی داره بله تپه جوبین است که مکان تاریخی 1000 ساله قدامت داره که در تاریخ افغانستان ثبت شده است نو ورور آمده زه تا پوښتنه وکړم البته زموږ جملې ته جواب ورکړې خپل کوښښ په ګورو چې کوی شو نشو کوی بالکل تین په شین چې نیم په تور چې دا به 15 ځلې موږ د پاره زر تکرار کی نیم په تور چې شین په نه چې تین په شین چې نیم په تور چې ښه شین په تین چې نیم په تور چې تین په شین چې نیم په تور چې لګي زر د سیر و سفر خبرونه هر شنبه او تکراری د پنجشنبه په ورځ از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر از رادیو کندوز FM شنونده باشید. سیر و سفر سیر و سفر سیر و سفر سیر و سفر واکسین سرخکان، توبرکلوز، پولیو، تتانوس و کرونا این واکسین چی است؟ بچه سوال بسیار مهم واکسین مثل پولیس‌های مخفی در بدن انسان هستند هر وقتی کدام مرض در وجود انسان داخل شود اینمی واکسین اونا را از بین میبرند برای کلان واکسین کرونا ضروری است؟ ولی بچه کرونا تا بالی از بین نرفته دوز اساسی دوز تقویتی واکسین کرونا بالاتر از سن 18 چی مرد باشد چیتن ضرور است بچه آفرین نوشه تا نکنه والدین گرامی واکسین حق اساسی هر طفل است. سرخکان، توبرکلوز، سیاه‌سرفه، تتانوس، زردی سیاه، سینه و بغل و پولیو تمامش امراض ساری و کشنده هستند که میتونن اطفال را مصاب سازند و تمام اطفال زیر 1 سال در 5 مرحله باید به درستی واکسین شوند. د کندوز رادیو ځانګړې مرکه
د کندوز رادیو ځانګړې مرکه په دې مصاحبه کې ښوونیزې طبي او ټولنیز موضوعات تر بحث لاندې نیول کیږي. ذات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاینات په 24 د ربیع الاول یو رسمي مکتوب په اساس باندې موږ د کندوز ولایت د ذات فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیرات وکولی شو چې 25 او 26 او 28 د ربیع الاول هغه صندوقونه کېدو چې تر څو د موږ هېوادوال وکولی شي چې د خپلې مرستې د هرات ولایت هغه ولسونو ته ورسوي چې هغه په زلزله کې زیان رسېدلی. نمیتونیم بگوییم که بسیار خوب است یا بلند است، چون برای مردم هم برای همگی بسیار ویداست. سطح آموزش بسیار پایین است با اینکه تمام امکانات کوشش هایی که حکومت هم هنوز میکنه. هر اونۍ د کندوز رادیو څخه اورېدلې مه هېروئ. د کندوز رادیو ځانګړې مرکه. خور جان خبر شدی که طفل فاطمه به دنیا آمده؟ مبارک باشه. واکسین برش کردین یا نه؟ طفلک شکر جور است. مریض خونه است که واکسین کنیمش. خور جان به خاطر که طفلک همیشه صحتمند باشه باید واکسین شود. بعضی واکسین ها برای نوزاد تا 1 سالگی حتمی است و اطفال از امراض نجات میدن. خدا تو را خیر نصیب کنه. متوجه ساختی مرا. خیمه برم که طفل فاطمه را به واکسین کردن ببرم. برو پناهگاهت به خدا. والدین گرامی، واکسین حق اساسی هر طفل است. توبرکولوز، سینه و بغل، سرخکان، زردی سیاه، پولیو یا فلج، اسهال، انفلانزا، امراض ساری و کشنده است که اطفال می توانند به آنها مبتلا شوند. اطفالتان را قبل از 1 سالگی تمام واکسین های دوره طفولیتشان را تکمیل نمایید و از آنها حفاظت نمایید. بیا هم اوریدونکو ځانګړي سلامونه احترامات ستړي مه شئ. په خیر راغلی پروګرام ته. د پروګرام دوام ده. البته تاسو همدا شیبه زما غږ له کندوز رادیو څخه اورئ. نو د پولیو همداسې د کرونا واکسین یا مختلف کوم چې واکسین روتین واکسین په اړه تاسو ته نننۍ ګردي میز ترسره کیږي چې په دې ګردي میز کې راسره میلمانه دي او تاسو به د دغه پاتې پروګرام یا پاتې کومې پوښتنې چې موږ له دوی څخه لرو هیلهمند یم چې تاسو واورئ او که چېرته زمونږ داسې اشخاص یا داسې کسان همدا شیبه زما غږ اوري له کندوز رادیو څخه نو تاسو تر څو په دوی باندې پوه شئ چې دغه واکسینونه د انسان په ژوند کې یا زموږ او تاسو لپاره زموږ کورنۍ دپاره زموږ تاسو ماشومان دپاره څومره زیات مهم دي. نو تاسو هر کله چې تاسو یو ماشوم په کور کې پیدا کېده یا هغه کسان چې عمرونه د 13 کاله دی کولی شي مثال د کرونا واکسین تطبیق یې دی هغه کسان چې عمرونه مثال 18 کاله 15 دوی هم کولی شي تر څو هغه د بدن معافیت د دغه ناروغیو په وړاندې یعنی قوي اوسیږي. زه بیا هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب که راته وایي چې دا کوم ډول ناروغي تر ټولو خطرناکه ده او که واکسین ناروغان به چې واکسین به ناروغان له جدي ستونزو سره مخ شي یعنی کومې داسې ناروغۍ شته دي چې که چېرته موږ واکسین ونه کړو یعنی ناروغان به د جدي ناروغۍ لاندې راشي. لکه څنګه چې مخکې یاداوري وکړله چې زیات داسې ناروغۍ شته چې هغوی تداوي نه لري. هغه د وژونکې ناروغۍ د یاده چې هغه دایمي معیوبیتونه منځته راوړي چې یو د هغې نه چې لکه مخکې مې یاداوري وکړه پولیو ناروغي ده چې هغه هېڅ کومه تداوي نه لري او ما د واکسینو په واسطه کولی شو موږ د هغې مخنیوی وکړو. او که چېرته څوک چا واکسین نه وي کړی د ناروغۍ باندې دوی ماشوم ګرفتار شي اخته شي نو د دایمي فلج معیوبیت سبب ګرځي. همدارنګه نور داسې ناروغۍ شته مثلا توبرکلوز ده. توبرکلوز سره د دې چې هغه تداوي لري اما تداوي د هغوی دومره دوامداره د 6 میاشتې نه نیولې 8 میاشتې ته 1 کال پورې هغې تداوي غواړي
اما کوم دواو چې استفاده کیږي هغه هم دومره زیات عوارض جانبي لري چې د ماشوم د نورو صحت لپاره مضرې دواوې دي خو کله که یو څوک ورباندې ګرفتاره شي بیا هم نو مجبوریت نه وجې نه هغه تداوي اخلي د 6 میاشتو چې هغه د خپله د کورنۍ لپاره هم اقتصادي ضربه ده همدارنګه د هغوی د صحت لپاره د نورو د عضویاتو نورو غړو لپاره مضره ده چون هره دوا چې د هغه عوارض جانبي لري نو او هم سره د دې چې دوا هم تطبیقي هغوی لوړه اندازه تلفات او عافیت لري چې کېدلی شي دې ناروغۍ په وجه دوی ماشوم له لاسه ورکړي یا د کور اعضا له لاسه ورکړي او بله دا خبره ډېره مهمه ده هغه څوک چې واکسین نه اخلي باوجود د دې چې خپل ځان ته ضرر رسوي یا خپل ماشوم ته ضرر رسوي هغه د جامع لپاره هم مضر دی ځکه انسان چې دا د موږ تاسو چې یو اجتماعي مخلوق یو د بل سره راشه او درشه لرو که یو څوک په یو ناروغۍ باندې ګرفتاره کېږي نه دا هغه خپل د ناروغۍ د ده پورې محدوده نه پاتې کېږي بلکې جامعې ته خپرېږي خپل نږدې کسانو ته مثلا دا ماشوم دی ځي مکتب ته ځي یا مسجد ته ځي یا بیرون کوڅې ته وځي د نور ماشومانو لپاره د خپلو همسایهګانو لپاره د ټول لپاره دا مضر تمامېږي نو هغوی لپاره د مریضۍ د خپراوي سبب کېږي نو ډېر داسې مریضۍ شته دي چې هغوی که چېرته موږ د هغې واکسین ورنه کړو هغوی وژونکي مثلا کرونا ده کرونا ناروغي هېڅ کومه تداوي نه لري که چېرته څوک ورباندې ګرفتاره شي نو هغوی اکثره که معافیت لوړ وي خو زیات بعض کسان ښه کېږي او که ضعیفه اشخاص وي د هغوی د مرګ سبب کېږي بالکل نو ډېر داسې ناروغۍ شته دي چې هغوی د واکسین په واسطه جلوګیري کېدونکې ده اما تداوي نه لري مثلا سرخکان ده سرخکان که تاسو یاد یو کال 2 کاله مخکې یو موج سرخکانو راغی چې دومره لوړ زیات تلفات لرل چې کندوز هلته کې موږ اشرف ته به هلته یعنې روزانه 5-6 مریضان داسې حالت کې راتلل یا به دوی د مرګ حالت کې یا به هلته دوی خپل ژوند له لاسه ورکولو اما د واکسینو په واسطه کولی شي داسې وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي ډېر ناروغۍ شته دي چې هغوی تداوي نه لري اما د واکسین په واسطه موږ هغه کولی شو مخنیوی وکړو کورمدان ډېرې زیاته مننه ساروان صاحب آیا ویلی شي چې په دې ملي پروسه کې د ځوانانو ونډه څه ده او دغه ډول ملي پروګرامونه د پلي کېدو لپاره له ځوانانو څخه د خلکو او ټولنې هیله څه ده ډېره زیاته مننه ښه پوښتنه دې وکړه او ډېره ښه ټکي ته اشاره وکړه یقینا په یوه ټولنه کې په یوه ټولنه اجتماعي ټولنه کې هغلته ځوانان دي چې هغوی به د ټولنې زیات بار په اوږو باندې وړي او په عامه اصطلاح کې موږ ویلی شو چې ځوانان دا د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري نو په یوه ټولنه کې ځوانان هر څه کولی شي کوم کارونه چې هغه بیا د زیات عمر لرونکي کسان نشي کولی هغه ځوانان دي چې کولی شي ځوانان د دغه پروسې په تطبیق کولو کې یا د دغه پروسې په پرمختګ کې ډېر زیات اهم رول لري نو همدغه ځوانان دي چې دغه پروګرامونه به په عملي کوي دغه صحي پروګرامونه به مخ ته وړي دغه ځوانان دي چې د دغه ټولنې بنیاد بږدي په یو نوي شکل کې په یو نوي انداز کې تیر په هیر دي څه چې تیر شوي هغه هسې شوي دي خو اوس چې افغانستان د یو د ترقۍ په لور روان دی د آبادۍ په لور باندې ځي جنګ ختم شوی ناامني ختمه شوله اوس امنیت شو اوس به ځوانان مټې رابډوهي او کار به کوي هیله مو همدا ده د ځوانانو نه د ځان په شمول د نورو ځوانانو نه همدغه زموږ هیله ده چې په نورو بخښونو کې که صحي بخش وي هغه نور بخښونه وي په هغې کې په ټولو کې باید کارونه وکړي هغوی یو شان کارونه وکړي خو هغه ځوانان هغه زموږ نجونې چې کومې دي هغوی ته پکار دي یا هلکانو ته پکار دي کوم چې ځوان کشر دی دوی ته همدغه پکار دي که په نور هر بخش کې دوی کار کوي صحیح ده خو خصوصا چې بیا دوی په صحي بخش کې کار کوي هغه د یو صحي کارمند په حیث وي یا په نور وظیفې د دوی وي باید په ښه شکل یې ادا کړي دوی په ښه شکل هغې ته اوږه ورکړي ښه زحمت وباسي تر څو ثمره یې زموږ ټولنې ته ښه ورسیږي نو د ځوانانو مو هیله همدا ده همدغه متمه ده ورته چې دوی په ښه شکل باندې دغه که د واکسینو پروګرامونه دي صحي نور پروګرامونه دي رضاکارانه کوم کارونه دي یا عامه پوهاوی دی که په یو ځای کې دوی مطلب ویلی نشي یا هغلته د تللو امکان نه وي سوشل میډیا د هر څوک پکې خپل نظر شریکولی شي په دې ځای د دې چې مطلب په هغې کې موږ دغه خپل چې کوم مصرف په سوشل میډیا راځي باید په داسې کارونو یې ولګوو چې آینده کې موږ ته او زموږ د راتلونکي نسل ته د دې خیر ورسیږي په هغې کې مطلب صحي پوسټونه دوی وکړي مطلب د هغې د لارې صحي کمپینونه وکړي خلکو ته عامه ذهنیت ورکړي د دغه پولیو
د کمپاینونو په باره کې مطلب د شري د کمپاینونو په باره کې د سورخکان هم دغه رنګه د اوس چې دغه کوم وایروس چې دی روان دی لا دمګړی په هیواد کې هم شته دی پیښې وقوعات یې شته دی خو هغه د ډاکټر صاحب په وینا باندې چې ځینې که معافیت سیستم یې قوي وي نو حتی کله یو څه مدافعه به هغوی به وکړي یو څه دفاع به ورسره وکړی شي خو که هغوی کمزوري وي دفاعي سیستم یې کمزوري یا ماشومان پرې اخته شي چې سیستم یې له هغه رقم پیاوړی نه وي څومره چې ځوانان وي یا مطلب د زیات عمر کسان پرې اخته شي نو د هغوی د مرګ سبب هم ګرځي نو په دغه برخه کې د ځوانانو ګام او د هغوی تګ د دې کار لپاره ډېر زیات اهم او مهم ډېر زیاته مننه ساروان صاحب تاسو بیرته راګرځو د وروستي سوال په توګه ډاکټر صاحب که راته ووایي چې له هیوادوالو څخه ستاسو غوښتنه څه ده یا هغه کسان چې واکسیناټوران چې مثال هغه سیمو ته ځي تر څو ماشومان واکسین کړي یا هغه کسان ته چې مثال د کورونا وي که نور مختلفه یا هغه صحي ځایونه کوم کلینیکونه چې مثال د دې لپاره سیار جوړ شوي دي د خلکو همکاري د هیوادوالو همکاري څومره مهمه ده د دې لپاره دا چون مونږ او تاسو مخکې یادوري وکړله چې دا که چېرته تداوي نشي څوک واکسین وانه خلي نه تنها دا چې هغوی خپل ځان ته یې ضرر رسوي بلکې ټولې جامعې ته د دوی ضرر رسیږي نو دا د ټولو جامعې د ټولو قشر ده که هر بخش کې کار کوي که هغوی صحي بخش کې کار کوي یا نور بخشونو کې کار کوي دا وظیفه ده چې دوی باید د دغه کوم صحي ټیمونه چې راځي او د واکسین تطبیق لپاره کمپاینونه کوي دوی لپاره سره باید پوره همکاري ولري ځکه که چېرته دوی همکاري ونه کوي دا چې تنها نشي کولی صحي ټیمونه په تنهایي سره نشي کولی چې د ټولې په تنهایي ډول دغه واکسین تطبیق کړي یا مثلا د دې مخنیوی وکړي د امراضو نو دا د ټولو قشرونو بالخصوص د ځوان قشر لکه څنګه چې ستاسو مېلمه مخکې یادوري وکړه د دوی دا وظیفه ده چې دوی عامه پوهاوی ورکړي او خلکو لپاره کوم منفي ذهنیت چې ایجاد شوی د هغې له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي همدارنګه داسې ستاسو د رسنیو نه هم موږ دا هیله ده چې همدغسې پروګرامونه د آینده لپاره هم جاري وساتي د دې خلکو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي تر څو دوی د صحي ټیمونو سره همکار وي که چېرته جامعه او همکار نه وي صحي ټیمونه او یا تنها وزارت صحت عامه یا نړیوال صحي سازمانونه په تنهایي ډول هېڅکله نشي کولی چې دا مریضۍ له منځه یوسي یا د واکسین په صحیح ډول تطبیق کړي ځکه که چېرته منفي ذهنیت موجود وي صحي ټیمونه به لاړ شي تر کلو پورې خلک نه کوي دا ډېر نه حاضرېږي چې خپل ماشومان راوباسي او دوی واکسین ورته تطبیق کړي نو د دې د جامعې مرسته او همکاري په دې بخش کې ډېره مهمه ده بالخصوص هغه کسان چې هغوی بارسوخه کسان دي لکه علما دي د کلي مشران دي ملکان دي د هغوی همکاري ډېره مهمه ده چې هغوی خلک هغه کسان چې دوی نه پوهېږي هغوی ته د لارښوونه وکړي هغوی ته د عامه پوهاوی وکړي چې دا واکسینونه د دوی دپاره او د دوی د ماشومان لپاره د دوی کورنۍ لپاره ډېر ضروري دي او د دوی د ماشومان د مرګونو ناروغۍ څخه ژغوري که چېرته دا تطبیق نه شي د دوی ژوند او د ماشومانو ژوند هغه د جامعې ژوند څنګه کوي په خطر کې اچوي یو خبره چې مثلا موږ په بعضې کسان کلو بانډو کې اورو دوی داسې منفي ذهنیت کړی چې آیا دا کفار زموږ څخه هم اخیستي دي چې دوی راځي دلته واکسین تطبیقوي خپلو مملکتونو کې نه تطبیقوي هغه ځواب زه داسې پلان ټکي کې ورته وایم چې په هغو ملکونو کې چې بعضې مریضۍ له منځه تللي دي هغه ته واکسینونه نه تطبیقېږي خو متاسفانه افغانستان کې پولیو مثلا پولیو مریضي ده دا له منځه نه ده تللې دوی که غربیان دلته راځي دلته تطبیق کوي دوی د خپلې صحت لپاره کوشش کوي دوی که زموږ صحت غم نه وي اخیستي اوس نړۍ چې دا یو کلي حیثیت لري مونږ مهاجرتونه دي ځي راځي که چېرته دوی مثلا دلته د پولیو مخه ونه نیسي یا نور مهلک امراضو مخه ونه نیسي نو دا مرضه به یو وخت کې دوی هېوادونو ته خپرېږي نو دوی د دې په خاطر چې دوی هېوادونو ته خپرې نه شي د دې په نورو مملکتونو کې دوی راځي واکسین ورکوي په رایګان شکل یې تطبیقوي ورته نو دې باره کې هم خلک باید هېڅ تشویش او کوم منفي ذهنیت ونه لري هېڅ کوم نوع خطر او مشکل د دوی د ماشومانو د کورنۍ لپاره نه لري دوی باید پوره همکاري وکړي د صحي ټیمونو سره تر څو دا تطبیق شي کورمدان ډېره زیاته مننه ساروان صاحب که چېرته راته ووایاست چې له والدینو قومي مشرانو او د مهاجرینو له وکیلانو ډاکټرانو همداسې مسلکي کسانو څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې د روتین واکسین په تطبیق سره تر څو ټولې ناروغۍ له منځه لاړې شي له والدینو څخه زموږ هیله همدغه ده چې کوم صحي ټیمونه هلته ځي د دوی ساحو ته ورځي هلته د واکسینو د تطبیق په خاطر باندې باید خپل ماشومان هغلته هغوی تطبیق واکسین ورته تطبیق کړي
بیا که چېرته دلته نه لکه واکسین دغه نه رانشي ورته یا ورته دلته ونه رسېږي باید صحي هغه کوم کلینیکونه چې د دوی په ساحو کې وي هلته خپل ماشومان ویسي او واکسین ورته تطبیق کړي هغه دوره په دوره هغوی ته کارټونه ورکول کېږي چې هغه په کوم اندازه او په کوم ډوز باندې چې هغوی ته واکسین کېږي باید په هر وخت کې په هغه مناسب وخت کې دوی خپل ماشومان کلینیک ته بوځي او هلته ورته واکسین وکړي دغه واکسین رایګان دي که نه مطلب په دې باندې کوم پیسې او کوم دغه نه راځي پې خو که چېرته مطلب د دې صحیح شکل سره خپل ماشومان واکسین نه کړو نو په آینده کې همدغه ماشوم دی چې د همدغه مور د همدغه پلار دپاره د یو کړاو باعث ګرځي که یو ماشوم دی هغه ته واکسین ونه شي مطلب دغه ماشوم فلج شي خدای نخواسته دی په پولیو اخته شي دی دایمي ګوزاڼ شي مطلب د دې یو اندام نیم اندام یا پوره یو د بدن یوه حصه کار پرېږدي همدغه مور ته ور په شا شو همدغه پلار ته تکلیف شو د ماشوم په ځای د دې چې دغه ماشوم د دې مور د دغه پلار مټ شي بازو شي نو هغه بیرته برعکس دوی ته ور په شا شو نو دا د مور او پلار مسؤلیت دی چې خپل بچي په خپل وخت سره واکسین کړي دویم قدم کې له وکیلانو د کلي د وکیل او د مولوي صاحبانو څخه زموږ همدغه غوښتنه ده چې مطلب په کلي کې که علما دي هغوی په جوماتونو کې د دې دپاره په منبر باندې وغږېږي په جمعه خطبه کې په دې باندې وغږېږي چې ټول خلک هلته حاضر وي ټول یې اوري نو په د واکسینو په ګټو باندې ورته خبرې وکړي یوه جمعه د دې دپاره ځانګړې کړي چې مطلب دا صحت دی په دې کې که چېرته یوه ټولنه باصحته واوسي دغلته د مرضونو هغه کچه راکمه شي هېڅکله دلته بیا نه که غربت هم دلته راځي له همدغې وجو نه دی ځکه مریضیان ډېرې شي په دې سره نشي کولی چې یو څوک په هغه وخت سره د خپل اولاد صحي مرکزونو ته ویسي هلته پرې مصرف وکړي نو هغه ټولې وجې که موږ راټولې کړو باید خپل محیط ته پاملرنه وکړو پوه شوې د هغه پاک وساتو د کلي د وکیلانو څخه هم دغه وختونه هغه خلک ځوانان یې که هغوی مطلب یو هغه په ټولنه کې انتشار خپروي هغه ټولنه مطلب ورانۍ طرف ته بیایي د دغه واکسین په باره کې هغوی که صحي ټیمونه راځي یا د هغوی سره د هغوی برخورد ښه نه وي یا د همدغه ځینې خلک وي په هغه کلي ولس کې چې دغه واکسین بد ګڼي باید هغه وکیلان هغوی ته ورشي یا یې راوغواړي په خپل ځای کې کیني یا دوی ورشي هغه ته یو ډول قناعت ورکړي د واکسین په باره کې چې مطلب دغه واکسین زموږ او ستاسو د ماشومانو دپاره صحت دی په دې کې چې تر څو ماشومانو په ناروغۍ اخته نه شي باید واکسین وکړو ورته او د طبي مسلکي اشخاصو څخه مو همدغه غوښتنه ده چې که هغوی ته مریضان راځي په ځای د دې چې مطلب دوایي هم ورکوي معاینات هم ورته کوي یو 2 دقیقې یوه دقیقه دوی سره په هغه عامه پوهاوی باید دوی ورته وغږېږي دوایي ورکوي معاینات ورته کوي هغه کوم چې ستا دغه دي خو تا هسې م وکړل نو دغه 2 دقیقې د خپل دغه ملي احساس له دغه نه چې دوی ته وغږېږه یو په د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړه د محیطي او صحي حفظ الصحې په باره کې دوی ته معلومات ورکړه چې دوی په دې وپوهېږي حد اقل چې دوی یو څه صحي دغه حفظ الصحت دوی مراد کړي که هغه مطلب یو شخص خپله په ځان مراد کړي بیا په محیط کې عملي کړي نو زه فکر نه کوم که دا ناروغي به دومره زیاته شي بیا نو هغوی ته یو ډول ذهنیت ورکړل شي د دغې په باره کې چې مطلب میکروبونه څنګه خپرېږي څنګه په انسان اخته کېږي څنګه د دې نه د ځان د بچ کولو لارې چارې دي کوم صحي خواړه دي د هغې په اړه معلومات ورکول شي د کومې اوبه چې موږ استعمالوو د دې په باره کې دوی ته معلومات ورکول شي چې مطلب د پاکې اوبه کومې دي ناپاکې کومې دي خپل هغه فاضله مواد چې کوم دي په کوم ځای کې دوی واچول شي خښ کړلی شي او سبزیجات په څه طریقه سره وخوړل شي مطلب د هغې د وینځلو طریقې دغه ټول هغه صحي موارد دي چې دوی به ډاکټران او صحي کارمندان په دوی باندې خلکو ته وغږېږي ډېره زیاته مننه دغه تمه او توقع ده ډېره زیاته مننه کور د ودان ساروان سي بالکل دا یو ښکاره خبره ده چې په ټولنه کې د مختلفو واکسینونو تطبیق او د کورنیو غړو ته ډیر اړین دي ځکه واکسینونه په ټولنه کې د مسؤلیت او معافیت سیستم لوړوي او اسیب پذیره کسان څخه حفاظت کوي تر څو په ټولنه کې د مختلفو ویروسونو د انتشار مخنیوی وشي دا چې په لومړیو کې ساروان صاحب نو ډاکټر صاحب ویل چې واکسین مختلف ډولونه لري لکه د ګوزن شو سینه او بغل شو سرخکان شو سیاسرفه شو د شری شو همداسې د چچک یا دفتري
کووید 19 تیتانوس او تبرکلوز تور زیړی او داسې نور واکسینونه شته دي چې موږ تاسو باید د خپلو هغه کوم چې مثال د کورنۍ غړي دي هغه یو کې هغه کسان چې مثال د ماشومتوب نه یو ماشوم په کور کې پیدا کېدي لپاره ډېر زیات ضروري دي. ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو نه چې پروګرام ته راغلی او زموږ دعوت مو ومنله. مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه اورېدونکو له تاسو نه هم چې تر دې دمه له موږ سره مل پاتې شوي. زموږ داسې پروګرامونه به انشاءالله هره هفته یا په میاشت کې 2 ځلې 3 ځلې به ستاسو لپاره به انشاءالله وړاندې کېږي له کندوز راډیو څخه. نو زه بیا هم وایم موږ غواړو چې په دغه برخه کې ډېره زیاته هڅه وکړو، کوشش وکړو. البته د یونیسف دفتر چې په دې برخه کې ډېره زیاته هڅه کوي، ډېر زیات کوشش کوي چې د رسنیو له لارې تر څو خلکو دپاره عامه پوهاوی، همداسې د کلینیکونو یا هغه صحي مرکزونو له لارې مثال خلکو ته ډېر زیات عامه پوهاوی ورکړي چې څو د دغه ناروغۍ مخنیوی شي. نو ډېره زیاته مننه د ټولو اورېدونکو نه. تاسو ټول په لویو وخونو کې رب سپارم. تر بیا ښه وختونه ښې چارې الله مو مل شه.